بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پر روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د الله الصمد یو داسې خاص او طاقتور وظیفه بیانوم چې صرف 15 منټه تاسو دا وظیفه وکئ. ستاسو څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت وي، رب کریم به مو دغه حاجت پوره کړي. دغه مقصد او دغه خواهش به مو الله جل شانه پوره کړي. سم مشکل او پریشانه کې راګیر یې، بیماری کې راګیر یې، مصیبتونو کې راګیر یې، خالق ارض و سما به دستاسو دغه مشکل او دغه پریشانی، دغه تکالیف او دغه بیماری، دغه مصائب ختم کی. محترم او ډیر اثر کون کې عظیم الشان وظیفه ده. صرف او صرف د غړې په حساب سره 15 منټه تاسو دا عمل وکړئ. الله جل شانه به دستاسو ژوند بدل کی او دستاسو په ژوند کې به عظیم انقلابات الله جل شانه راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. پاول ځل باندې مزما د دې چینل وزټ کړی و، دا چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی ني، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله ول نشان دی، د تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې وزه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ. محترمو، کچره تاسو د عظیم الشان او عالی شان د الله الصمد د وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکیپ کوئ. ما محترمو، د نننې وظیفه په کامل توکل سره، په کامل یقین محکم سره او د الله جل شانه نه پدی امید سره وکي چې کریم رب زما دغه حاجت پوره کوي، زما دغه مشکل به ختمي، زما دغه مشکل او بیماری به ختمي ان شاء الله تعالی. چې کله په کامل یقین سره او مکمل بروسه سره دا وظیفه تاسو وکړه، د دې کرشماتي او معجزاتي طاقت به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو، ناڅاپه او اچانک تاسو ته حاجت را پیښ شي، سم مقصد مخې ته راشي، یو کار درته را پیښ شي او تاسو دا غواړئ چې زه دا وظیفه وکم او د شپې نه زه وکم او سحر ماته د دې ریزلټ ملو شي، ماته د دې نتایج او د دې اثرات ښکاره شي. او داسې هم ده چې د شپې دا وظیفه تاسو وکړله او د دې عمل او د وظیفې کولو نه بعد سحر چې تاسو را پاسئ، الله جل شانه به تاسو ته اسباب مهیا کړی وي او یا درته هودلی وي، یا اشاره ته په خوب کې ملو شي وي، یا سم مصیبت کې راګيري، پریشانه کې راګيري، مشکلاتو کې راګيري. تاسو دا غواړئ چې د دې مصیبت او پریشانه نه زوزم، دا زما د زندګۍ نه ختم شي، نو د شپې تاسو دا عمل وکئ او سحر چې تاسو را پاسه نو تاسو ته په خوب کې څه اشاره شي وي، د هغې نه د وتلو یو لار به الله جل شانه تاسو ته ښودلی وي او په هغې باندې به ستاسو ذهن کار شروع کی او یو اشاره غوندې به تاسو ته ملو شي چې د دې مصیبت نه او د دې پریشانۍ نه څنګه وتل دي او د دې تکلیف نه څنګه وتل دي. د دغه مشکلاتو او د پریشانو نه د وتلو یو لار به تاسو ته ملو شي. او که دستاسو حاجات وی، مشکلات وی، ان شاء الله تعالی دا مشکلات به ختم شي او دا حاجات به مو پوره شي. که دا حاجات د زندګۍ کم یو مسالې سره هم تعلق ساتي، که د رشتې حواله سره دا حاجات وی، د کاروبار روزګار حواله سره دا حاجات وی، ان شاء الله تعالی دا حاجات به مو الله جل شانه دستاسو پوره کی. صح نه صح حاجت ولې نوي، د لوی نه لوی حاجت ولې نوي، الله جل شانه به ضرور درله پوره کوي. زما عزتمندو، ډیره آسان او مختصره وظیفه ده، خو دومره پاورفل او اثر کوونکې چې ریزلټ به ضرور تاسو ته ملاويږي.
زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته د دې وظیفې بیانوم تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ زما محترم او ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن مونږ نه پس کوئ کله چې مو د ماسخوتن مونږ وکړو او اوس تا دا خیال راغی چې یاره اوس به د کېږم نو زما عزتمندو چې کله تاسو د کېږئ نو د هغې نه به مخکې تاسو دا عمل وکئ اوس کچره زما محترم استاسو او 10 شردامو نو بیا او 10 شردام کولو له ضرورت نشته که 10 شردام منو نو صحیح طریقې سره به تاسو او 10 شردامو کوي او بیا به 2 رکعاته صلات حاجات نفل کوي نیت مو کو د ځله اخلاص 2 رکعاته صلات حاجات مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نو زما محترمو 2 رکعاته نفل به صلات حاجات کوي د دینه پس به یولس پیره 11 مرتبه به تاسو درود شریف وایي کله چې مزما عزتمندو درود شریف وي نو د دینه پس به د الله جل شانه 2 نمونه دي ډیر کمالات دي او په دې کې ډیر زیات اثرات پراته دي الله الصمد زما عزتمندو دا د الله رب العزت 2 نمونه دي یو د الله رب العزت ذاتی نوم دی یعنی خپل خاص نوم او بل د الله رب العزت صفتی نوم دی یعنی الصمد زما محترمو د الصمد معنی دا بے نیازه نو زما محترمو بیا به 313 مرتبه 314 پیری بتاسو الله الصمد الله الصمد د دې ور د وظیفه بو کې توجه دیان سره زما محترم لګ وخت په لګي خو توجه دیان سره به تاسو دا وظیفه وکي ډېر عجیبه برکات او ثمرات او اثرات په الله جل شانه په دې کې تاسو ته اچي او بیا به زما عزتمندو 11 مرتبه یولس پیری به تاسو درود شریف وای زما محترم او طریقه ز تاسو ته دوباره بیا بیانوم 11 مرتبه یولس پیری به تاسو درود شریف وای او بیا به 313 مرتبه 314 پیری به تاسو الله الصمد الله الصمد د دې ور د وظیفه وکي او بیا به 11 مرتبه یولس پیری به تاسو درود شریف وای کله چې مزما عزتمندو درود شریف ولستونو دا غینا پس به د دعا د پر الله سپورت کوي د الله رب العزت نه په اجازه سره انکساري سره دعاګانې وغواړي د کاروبار حواله سره وی د روزګار حواله سره وی یا رشتہ مو یوځای کې نکیږي پاغه کې بندش وي دغه بندش د ختمولو لپاره یا مال او دولت کې په وجه باندې تنګي وي مال او دولت نوي نو د رزق د فراخې د لپاره زما محترم او د عظیم الشان عمل او وظیفه تاسو ضرور وکي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان